د پاکستان روانې ګډوډۍ. محمود خان اچکزي ولې اوس خپله څېره بربنډه کړه؟ څنګه د پاکستاني پوځ سره په ګډه د پښتنو خودجوش حرکتونو او د دوی د حق غوښتنو بیانیه کمرنګه کوي؟ مهم رازونه همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان په تاریخ کې اوسنی وضعیت د دې هیواد لپاره په ډیر بد حالت کې روان دی. په ځانګړې توګه بلوچستان، پښتونخوا او کراچۍ سیمې د ناامنۍ او بې ثباتۍ له جدي ستونزو سره مخ دي. په دې نازکو حالاتو کې ځینې سیاستوال د خپلو اصلي موخو او دریځونو د افشا کولو هڅه کوي چې محمود خان اچکزی هم یو له دغو څیرو څخه دی. د پښتنو په منځ کې د راتلونکو سیاسي بدلونونو په اړه د اچکزي ناڅاپي څرګندونې او دریځ د پام وړ دی. دغه حالت مې په څو برخو کې تاسو ته څیړلی او په لاندې ټکو کې لنډوم. لومړی، د امریکایانو او انګریزانو رول. په حقیقت کې امریکایان اوس په پاکستان باندې هغه پخوانی اعتماد نه لري چې پخوا یې درلود. د دې ښه بیلګه دا ده چې امریکایان اوس له قطر سره خپلې اړیکې پالي ترڅو په سیمه کې د خپلو موخو لپاره ښه بدیل ولري. له بلې خوا انګریزان نه غواړي په سیمه کې خپل پخواني لاسپوڅي د لاسه ورکړي. دوهم، بلوچستان چې د پاکستان 45 سلنه خاوره جوړوي اوس د پاکستان د پوځ له کنټرول څخه وتلی دی. په دې سیمه کې پاکستاني پوځیان هیڅ ځای کې حاکمیت نه لري او هر ځای چې غواړي لاړ شي د کاروان په ډول باندې ځي. دا وضعیت د بلوچستان د خلکو د ازادۍ غوښتنې او د پاکستان د پوځ پر وړاندې د انقلاب ښکارندویي کوي. دریم، پښتونخوا. پښتانه چې په پاکستان کې د پنجابیانو وروسته لوی قوم دی اوس د پاکستان حکومت او پوځ ته په شکمن نظر ګوري. زیات شمیر پښتانه پاکستان خپل کور نه بولي او دا هیواد د پښتنو لپاره یو قاتل هیواد بولي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یعنی PTM په راتلونکي میاشت کې د پښتنو د سرنوشت لپاره د جرګې جوړول پلان لري چې دا د پاکستان پوځ او حکومت ته یو لوی ګواښ دی. څلورم، کراچۍ چې د پاکستان د سوداګرۍ مرکز دی نن سبا په ډیر بد حالت کې دی. 80 سلنه بهرنۍ کمپنیو خپل کار بند کړی او پاکستان څخه خپل شتمنۍ ایستلې دي. هر ورځ بې امني خلک ځوروي او هیڅوک ځان خوندي نه احساسوي. دا وضعیت د پاکستان د اقتصادي ستونزو او د حکومت بېکفایتۍ ښکارندویي کوي. پنځم، جعلي رهبران. د پاکستان د پیدایښت څخه انګریزانو د دې هیواد د بقا لپاره هر قوم ته جعلي رهبران جوړ کړي وو چې خپل قومونه کنټرول کړي. دا جعلي رهبران د انګریزانو په مرسته لندن کې کورونه او د ژوند اسانتیاوې لري. پښتنو کې هم 2 رهبران لندن کې خپل کورونه لري. شپږم، محمود خان اچکزی او د پاکستان پوځ. محمود خان اچکزي اوس خپل اصلي څېره برسېره کړه او خپل ورکړل سوي وظیفه یې شروع کړه کوم چې دا 80 کاله د دوی کورنۍ ته سپارلې وه. اچکزی غواړي د پاکستان د پوځ په مرسته د پښتنو د راتلونکې میاشتې جرګه بابیزه کړي. دا هڅه یې د دې لپاره دی چې د پاکستان پوځ او حکومت روان حالت وساتي او د پښتنو د حقونو او سرنوشت لپاره د هر ډول جدي هڅو مخه ونیسي. پاکستاني پوځ اوس تازه نوموړی د خپل پخواني غلام یعنی عمران خان د ګوند سره ائتلافي کړی او غواړي چې د اچکزي په مرسته د هغه د ګوند له پټو کیسو هم خبر شي. وهم، د شهید عثمان کاکړ وژنه او خوشحال خان کاکړ څرګندونې. د محمود خان اچکزي په ګوند کې ډیر پښتانه په دې عقیده دي چې د شهید عثمان کاکړ وژنه د پاکستان پوځ د محمود خان اچکزي په همکارۍ ترسره کړې وه. خوشحال خان کاکړ هم دا خبره کړې وه او په همدې موضوع باندې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه ووتلو او ځان ته بل ګوند جوړ کړ. خوشحال خان کاکړ په خپلو څرګندونو کې ویلي و چې محمود خان اچکزی د پښتنو لپاره مخلص رهبر نه دی. دا څرګندونې د اچکزي د کردار او د هغه د اصلي موخو په اړه لوی شکونه راپورته کوي. پایله: د پورته معلوماتو په اساس دا څرګندېږي چې محمود خان اچکزی اوس په ښکاره توګه د خپلو اصلي موخو او د پاکستان د پوځ له ملاتړ سره یو ځای د پښتنو د حقونو او سرنوشت لپاره د هر ډول جدي هڅو مخه نیسي. په دې توګه اچکزی او نور جعلي رهبران هڅه کوي چې د پاکستان حکومت او پوځ روان حالت وساتي او د پښتنو د حقونو لپاره هر ډول جدي هڅو مخه ونیسي. د شهید عثمان کاکړ وژنه او د هغه سره ډیر انقلابي پښتنو مشرانو او ځوانانو وژنه ښه بیلګه کېدای شي. د بل خوا د خوشحال خان کاکړ څرګندونې دا لا نور هم روښانه کوي چې محمود خان اچکزی د پښتنو لپاره مخلص رهبر نه دی. دا حالت د پاکستان د حکومت او پوځ لپاره لوی ګواښ دی او د پښتنو د حقونو لپاره یو لوی فرصت. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.